السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده کوم کسان چې کمپیوټر استعمالوي. که چیرې تاسو هم کمپیوټر استعمالوي نو دغه ویډیو تاسو خامخا تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو اپلیکیشن درښیم چې په دغه اپلیکیشن کې د کمپیوټر بیسیک شارټکټ کیز او د کمپیوټر د هر پروګرام شارټکټ کیز کې موجوده دي. نو که چیرې بیا تاسو دغه شارټکټ کیز په یاد زده کړئ، بیا که تاسو د هر چا له مخه کمپیوټر استعمالوي، یو پروګرام مو خلاص کړی وي، په هغه کې کار کوئ، نو تاسو به وکولای شئ چې دغه شارټکټ کیز په ذریعه سره ډیر تیز کار وکړي. د هیڅ چا به هم سر نه در خلاصېږي چې تا اوس په کمپیوټر کې څه شی وکړو، څه شی د خلاص کړو، څه شی د ډیلیټ کړو، څه چمونه دې کې وکړو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو په دې کې اول اپشن د شارټکټ کیز په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی شئ چې موږ سره شارټکټ کیز راغلې. په دې کې دغه اول درې چې دي دا د کمپیوټر بیسیک شارټکټ کیز دي او دا نور د کمپیوټر پروګرامونه دي. نو په هر پروګرام چې کله تاسو کلیک وکړئ د هغه پروګرام تاسو ته شارټکټ کیز راړوي. نو ګوره په دې کې راځو اول دا جنرال بیسیک ده، یعنی دا د کمپیوټر بیسیک شارټکټ کیز دي. دغه باید تاسو خامخا زده کړئ. که چیرې تاسو کمپیوټر استعمالوئ نو دغه د کمپیوټر بیسیک شارټکټ کیز دي، دغه باید تاسو ته خامخا معلوم وي. په دې ګوره اول د کنټرول سی دا د کاپي لپاره ده، یعنی که چیرې اوس تاسو یو شی کاپي کوئ نو په کیبورډ کې خالي کنټرول بټن ونیسئ او سی وي هغه شی به کاپي سي. کنټرول ایکس د کټ لپاره ده، د موو لپاره ده، کنټرول وی د پیسټ لپاره ده، ډي ایل یعنی ډیلیټ د ډیلیټ لپاره ده، کنټرول زد د انډو لپاره ده، شاته د راولي، کنټرول واي د ریډو لپاره ده، بیرته د مخ ته بیاي، کنټرول ای سلیکټ آل که چیرې ته په خط کې موجود وي کنټرول ای دی والی هغه خط ټول سلیکټ کوي. که په تصویرانو په ویډیو کې موجود وي کنټرول ای دی والی هغه ټول ویډیوګانې سلیکټ کوي، یعنی که په هر ځای کې موجود وي هغه ټول سلیکټ کوي. کنټرول پی د پرنټ لپاره ده، یعنی دا ټول ګوره شارټکټ کیز دي، بیسیک شارټکټ کیز دا باید تاسو ته معلومه وي. په دې ګوره راځو جنرال بیسیک دا بیا د میک لپاره دی او وینډوز کله تاسو کلیک وکړئ دا بیا د وینډوز 7 د دغه لپاره دی. ګوره دا ټول شارټکټ کیز دي. F1 د هیلپ لپاره ده، F2 د رینیم لپاره ده، F5 د ریفریش لپاره ده. ګوره دا شارټکټ کیز دي. دغه رقم ګوره دا بیا پروګرامونه دي. په دې ګوره MS Excel کله تاسو په MS Excel کلیک وکړئ تاسو ته به د MS Excel د پروګرام شارټکټ کیز راواړوي. دغه رقم نوټ پیډز کله تاسو کلیک وکړئ د نوټ پیډ پروګرام شارټکټ کیز به تاسو ته راواړوي. MS Word کله تاسو کلیک کړئ د MS Word پروګرام شارټکټ کیز به ګوره تاسو ته راواړوي. دغه رقم MS Paint، MS Access، PowerPoint، Tele، MS Outlook، Chrome براوزر، فوټوشاپ، الوستریټر، اډاب ډریم ورګور د هر پروګرام شارټکټ کیز په دې کې موجود دي. نو سمپل تاسو په هغه پروګرام کلیک کوئ تاسو ته به د هغه پروګرام شارټکټ کیز راواړوي. د شارټکټ کیز فایده دا ده چې بیا تاسو په هغه پروګرام کې ډیر تیز کار کولی شئ. د هر چا له مخې چې هر شی خلاص کړئ، هیڅ به سر نه در خلاصېږي. ستا اوس په کمپیوټر څه چم وکړئ، په دې پروګرام کې تا څه شی وکړئ، څه شی دې نه وکړئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، تاسو ته ډېرې زیاته فایده در رسولی شي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.